هغه تمه چې تاسو د فلسفې نه لرئ هغه تمه له شعر و شاعرۍ نه مه کوئ. لیکوال ډیر مات ژوبل ګډوډ او بیا چې خپل شاعري قالب ته واچوي ټوک ټوک د معشوقې له لاسه در په دره او ډیر وران ملنګ د خپل په اصطلاح باندې داسې یو څوک دی. له داسې یو کس نه څنګه تمه درلودلی شي چې مثلا د ټولنې د بدلون لپاره کوي. پښتو شعر کې ټولنیزې پیښې او د شاعر د ژوند غبرګون وړاندې کوونکی استاد ضیاء الحق شمس. کوم عنوان چې ما د بحث لپاره ټاکلی دی هغه همغه زما انګېرنه د ادبیاتو د خپله د اوسنۍ پښتو شاعرۍ په برخه کې او زما خپل برداشت او بیا زما خپلې شننې او نیوکې او د هغه ورسره دي. دا کېدلی سي له یو نظره تاسو د بحث په پای کې راته ووایئ چې تاسو خپل یادښتونو چندان ډېر اهمیت نه لري. دا حق کاملا سته دی. اما له یو بل نظره چې زه دا بحث وړاندې کوم یو دوه درې مورد مشخص لکه د یو ډول فکري پیلامي لپاره ادعاوې مطرح کوم یا پوښتنې مطرح کوم. قصد مې دا دی چې د بحث تر پایه پورې تاسو اوسې کولی په ځینو مهمو مفاهیمو یا ځینو د موضوعاتو او میتود او د پیښو د شعر او د دوی ترمنځ هغه مناسبتونو ته او زاویو ته چې رسېږو د فکر کولو او د پوښتنې پیدا کولو فرصت درته مساعد شي. زه به ډېر خوشحاله یم چې په پای کې د اصلي ځواب په ځای باندې ډېرې پوښتنې پیدا شوي او دا د دې بحث هدف دی. یو له بل نظره کېدای شي دوستان زما نه دا توقع ولري چې زه د ادبیاتو اړوند یا د پښتو شعر و شاعرۍ اړوند یا حد اقل په دغسې یو بهیر کې چې ډېر عمر لري او ډېر ښه شخصیتونه یې له ځانه سره درلودلي په دغسې یو ځای کې توصیفي او مثبتې خبرې وکړم. اما زه فکر کوم دغسې نه ده. نن زما بحث انتقادي دی او زه ډېر مثبتې خبرې نه لرم په دې هکله باندې. هیله ده چې څوک رانه خفه نه شي او ځکه دلته دا شاعران ډېر د عاطفې او د احساس او د نازکو زړونو خاوندان دي ډېر زر خفه کېږي. بیا که خفه سوئ تاسو خو په دې ازاد یې چې چا په هکله باندې څنګه شعر ولیکئ. بیا ازاد یاستئ چې په شعر کې څنګه ځواب راته راکوئ هغه خپل کار نه کولی شئ ولیکئ. یوه تصحیح فقط دا وکړم چې زما بحث د ارواپوهنې نه دی. مخکې دونه وکړل صرف د ټولنپوهنې دی د جامعه شناسۍ له زاویې به زه دا بحث وکړم اصلا. او پیلنۍ خبره مې دا ده چې د اوسني ځوان نسل په پښتو شاعرۍ کې د اصلي چاپېریال نه چې څونه پیښې کېږي د ده په شعر کې ډېرې پیښې کېږي او د شعر پیښې چې دي زما د اوسني ادعا د مخې نه یو ډول ذهني بوختیا داسې یو کس ته پیدا کړې ده یو مجموعې ته پیدا کړې ده یو کسانو ته پیدا کوي. که تاسو د پښتو اوسنۍ شاعري چې ډېر یو ښه کثرت هم لري په ځوان نسل کې له سیاسي نظره وګورئ نو کولی شئ داسې فکر وکړئ چې یو ډېر لوی نسل دی چې دغه هنر باندې بوخت دی او د دغسې یو کمال درلودونکی دی. څنګه دا تاسو له پامه غورځوئ؟ له سیاسي نظره ډېر ارزښت لري ځکه یو هغه ته نه جوړېدلی سي یو خوځښت دی یو ارزښت دی یو انرژي ده په یو پراخ توکم کې. اما له ټولنیز او فرهنګي اړخه اوسنۍ شاعري زما په ګمان ډېره زیاته د نقد وړ ده او ډېره زیاته ژوبله ده سره د چې خپلې ښکلاګانې لري. ښه دا بحث په پای کې په دې معنا نه دی چې زه د شعر او د شاعرۍ د کمال نه منکر یم یا په دې معنا هم نه دی چې په شعر کې ښکلا نشته ده یا په دې معنا هم نه دی چې شعر یو غیر ضروري عمل دی. اما په دې معنا ده چې د اوسنیو ټولنیزو شرایطو اوسنیو فرهنګي شرایطو او مطلب مې اوسنی هم دغه فقط 2 کلونه نه دي مطلب مې دغه مجموعه ټوله چې موږ پکې ژوند کوو دې ټول ته په کتو سره اصلي مسؤلیتونه زموږ فرق کوي تر دې او دا څنګه اوس سره وړاندې ځو کې همدغه مې بحث دی. په پیل کې زه د خپل د عنوان په هکله باندې ووایم دا وخت هم ځان سره قید کړم چې هغه نشي رانه بې حاله کلام. زه ډېر مخ شوی یم د داسې شعرونو سره چې د ډېرو کلونو نه حتما تاسو ټول مخ شوي یئ یا مو تجربه درلودلې ده چې لکه اشیاو غوندې دا کلمات د یو کس په لاس کې لکه توکي
وړاندې وروسته کېږي. د شعر یو تعریف هم دغه د کلماتو وبدل سوي دي، یو ځای کې حتما تاسو مخسوي یې ورسره، لکه دا فارسي کې یو اصطلاح ده ورته چینش وایي، ځای په ځای کول، لکه یو نقشه تاسو جوړوئ، لکه یو گیم چې کوئ دغسې. دا کلمات تاسو فکر کوئ یو مجموعه د کلماتو لرئ، فکر کوئ مثال درته وایم، مثلا تاسو 40 کلمې په لاس کې لرئ، ټولې لیکل سوي دي، شکل لري، رنګ لري، فقط لکه گیم غوندې تاسو هر یو ځای کې ږدئ تر څو ترې بله جمله جوړه کړئ، تر څو ترې بله وینا جوړه کړئ. دغسې تصور کې تاسو په یاد پام کې ولرئ د دې بحث لپاره. اوس ممکن داسې یو شعر و شاعري هم وي چې هغه دغسې نه وي. ممکن یو شاعر وي چې 15,000 کلمات له ځانه سره ولري، ذهني حضور ډېر زیات قوي وي، یو اجتماعي فوق العاده رسالت ولري، یو خاص موضوعي لوری او یو خاصه لاره ولري، په هغه برخه کې مثلا یا حماسي یا انتقادي یا عاشقانه او رومانتیک یا هر بل ډول شعر و شاعري وکړي، هلته د بېحاله کلام بحث نه دی مطرح، ډېر لږ دی. د بېحاله کلام بحث دغه ځای کې مطرح دی چې خپله شاعر د آګاهۍ په ځای باندې ناآګاهۍ ډېره لري، د ارادې په ځای باندې دا شعر ترېنه دا کلمات ترېنه غورځېږي، او د انتخاب په برخه کې د خپل د شعر د مجموعې نه ډېر سخته دفاع کولی شي. او د ژبې جوړښت چې له موږ نه مخکې موجود دی، دا پښتو کې ډېر سخت درته دا اصطلاحات څه ووایم، ساختار په اجتماعي علومو کې دی ترجمه کې سټرکچر د انګلیسي نه، یا سټرکچرلیزم یو هغه دی، یو مکتب دی په سوشیالوژي اجتماعي علومو کې، جوړښتواله یا جوړښت پښتو کې ترجمه کېږي، خو ولې زه نه پوهېږم د مکتب نوم څنګه کېږي، د لغت خو به داسې څه رغښتوال بلکل. دغه مکتب کې ټول هغه چې د پدیدې تعریف چې دی داسې شوی دی چې له مخکې نه یو شی موجود دی، انسانان راځي د دې د موجودیت نه متاثر کېږي، پکې ونډه لري، دوام پیدا کوي تر څو چې خپله ولاړ شي، او د ده په دوام کې هغه تاثر او تاثیر چې په دې ساختار باندې منځته راځي، هغه د بل نسل لپاره ساختار دی چې بل نسل بیا د دې ساختار تر تاثیر لاندې راځي. دغسې یو ډول تعامل دی. کله چې دا مجموعه ډېره وړه شي، ساختار هم ډېر مقید او تقریبا د پیشبیني وړ وي. دغه د پیشبیني وړ کلمه ډېره مهمه ده. کله چې تاسو پوه شئ چې دغه مصرې نه وروسته دا کوم مصره وایي، دا بېحاله کلام دی. کله چې درته دا کلمات د پیشبیني وړ ګرځي، نور شعر کې زما په نظر ډېر کوم خاص څه نه دي پاتې. او اوس زموږ په اوسنۍ شاعرۍ کې ډېره ده، ځکه چې پښتو شعر ډېر دی واقعا، له هغه نظر البته ډېر دی، مطلب مې بیا هم د زیرمې او د هغه نظر بل څه وایم. مطلب اوس زه دغه بحث د عنوان په ادامه کې د هویتمندۍ یا د هویت موندنې په اجتماعي محور کې مطرح کوم. یعنی دغه یو ځوان چې په دغسې یو زمینه کې چې موږ لرو، په دغسې یو فرهنګ را پیدا کېږي، دا باید مثلا د نورو ټولنو سره په پرتله په 15 کلنۍ کې، په 10 کلنۍ کې، په 20 کلنۍ کې، په 25 کلنۍ کې هر کله له ځانه وپوښتي یا پوښتي یا مخ کېږي دې سره چې زه څوک یم، او په دې کې یو ځواب دا دی چې خپل د نسل مسله یاد کړي چې د فلاني زوی یم، بله مسله دا ده چې خپل سیمه او ځای یاد کړي چې د فلاني زوی یم. دغه د هویتمندۍ په مسله کې یو ځای داسې هم راځي چې وایي زه په ټولنه کې شاعر یم. دا د هویت مسله ده. سي کې لیکلي چې شاعر یم. دا په پښتو شعر کې اوس د هویت یو بحث دی، په دې خاطر چې ډیری ځوان، دا زموږ ځوان نسل ډیری له د هویتمندۍ په برخه کې له ستونزې سره مخ دي. شعر ورته یو ممکن هغه دی، یو ممکن هویت دی، شاعري ورته یو ممکن هویت دی. په څه خاطر؟ په دې خاطر چې یو څو کلمات وړاندې وروسته کوي، په څه خاطر چې هیڅ مسؤلیت نه اخلي، په دې خاطر چې فکر کوي چې فقط یوازې د دې خوا نه تاثیر لري، د ده له خوا نه تاثیر لري، ورباندې بل تاثیر نشته دی په ده باندې. په دې خاطر چې فقط دغسې یو عاطفي او مهربانه مجلس کې د مینې په پیل او د مینې په پای سره کېږي، مطرح کېږي، نو ډېر نه دي نیوکې ځایسته ده، نه دي مسؤلیت ځایسته ده، نه دي پوښتنې ځایسته ده، ځکه خدای یو ممکن غدی ممکن ټچ دی چې له دې مسلې سره کېږي. بیا آخر کې زما لپاره کېږي مثلا هویت. زه یم یو شاعر، سره دې چې په وړو وړو فرهنګونو کې زموږ په سیمو کې د افغانستان په بېلابېلو ځایونو کې ډېر بد هویت هم دی. دا بعض ځایونو کې د استاد غضنفر او هغه دی چې 4 تصوره د شاعر نه په ټولنه کې شته،
یو تصور دا دی چې سندرغاړو سره او هنر سره او دغه شیانو سره نږدې دی دا په ځینو سیمو کې زما ځینې دوستان شته دي حتما تاسو کوم دلته څوک شته چې کله د شاعر مسله یادوي وایي هلته په کلي کې راته مه وایه بیا خلک فکر کوي زه ډم یم داسې یو هغه هم شته دی یو ټاچ شته دی یعنې محلي یعنې سیمه ییز برداشتونه د دې په هکله باندې بیخي ډېر دي او بېل دي د هویتمندۍ مسله ده او په دې خاطر چې زه یو څوک اوسم زه راځم یو څو کسانو سره چې کښېنم او ترې متاثر کېږم دغه بېخوده کلام او بېحاله کلام او په یو هغه ترکیب سره ووایم غیر مسؤلانه وینا همیشه رانه کېږي او دې ته زه شاعري وایم او دا پانګه حسابوم دا ټولنیز فعالیت حسابوم دا فرهنګي فعالیت حسابوم په دې خلکو باندې حسابوم چارجوم یې په دې باندې په دې خلکو احسان کوم چې زه هم درته یو څوک یم ما هم درته کار کړی دی دا چې څه کېږي دا بېله قصه ده یو ډېر تاریخي لنډ مزل وکړو د هغو ټولنو چې مثلا د یو تعبیر د ټولنو په هکله ده ټولنه د فرهنګي بدلون په هکله ده زرګونه کاله وړاندې چې تاسو د تمدنونو خواو ته ورسئ بې له شکه چې شعر و شاعري یا د ژبې هنر یو هغه پکې یو مهم عنصر و د فرهنګ او د تمدن اما په ځینو ټولنو کې دا مسیر راغی مستقیم بدل شو په سنجونه په عقلانیت په فلسفه په مثلا یونان کې مثلا وخت په خطابه نه وروسته بیا په فلسفه سره د چې سفسطه او د نور قسم درلودې اما یوناني تمدن کې دغه شاعري د مخکنی میراث نه ردی خو ته را بدله سو په یو ډیر عقلانه او یو بلې پدیدې باندې استان د شعري پدیدې نه راوخته په یو بلې پدیدې باندې چې هغه عقلاني او سنجشي پدیده ده په ځینو نورو تمدنونو کې هم داسې اما په شرقي تمدنونو کې د شعر تر اوسه پورې داسې پاتې دی او د ډیرو زرګونو کلونو مخکې هغه دی د انسان تجربه ده پوښښ یې داسې دی چې دا عاطفي اړخ دی دا احساسي اړخ دی له دې نه دا توقع مه لرئ چې دا ورته د هوښیارۍ خبرې وکړي البته دا زما کلمات دي کیدای شي تاسو ترې غلط برداشت نه کوئ مطلب مې دا دی چې دا د فلسفې سره فرق لري دا هغه تمه چې تاسو د فلسفې نه لرئ هغه تمه له شعر و شاعرۍ نه مه کوئ اما د ټولنیز فعالیت په نظر تاسو وګورئ ټولنیز فعالیت یا په فلسفه کې یو بحث د لیکوال دی رونالډ بالت لیکوال وایي څوک دی لیکوال د تیرو څو پیړیو را دېخوا د ډېرو مختلفو بحثونو نه وروسته اوس هغه کس نه دی چې تاسو یې جامع کمالات وګڼئ ټول انتظارات له ده ولرئ دی مقدس او ډېر لوړ وګڼئ دی ډېر پوه او فوق العاده وګڼئ لیکوال دغه کس نه دی اوس لیکوال ډېر مات ژوبل ګډوډ او بیا چې خپل شاعري قالب ته یې واچوي ټوک ټوک د معشوقې له لاسه در په دره او ډېر وران ملنګ په خپل په اصطلاح باندې داسې یو څوک دی له داسې یو کس نه څنګه تمه درلودلی شي چې مثلا د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي زما ټوله ادعا نن دغه ځای کې ده دا مې مقدمه وه زما بحث دا دی چې شاعر د ټولنې په بدلون کې مثبت رول نه ده لوبولی شاعر کولی شول چې ټولنه بدله کړي اما نه ده کړې لږ تر لږه د ټولنې د بدلون یا یې د بدلونکو سره لاس نه دی یو کړی یا بیرته راغلی دی په شعر کې خپلې همغه اسطورې او همغه خبرې او همغه کیسې کړي دي کوم چې هغه مخکنۍ ټولنه بیرته ریپروډکټ کوي بیرته درګرد تولیدوي نوی هویت نوی شننه نوی هستی نوی پیدا کېدنه او د ټولنې نوی څپه د ده د شعر له واجې نه ده رامنځته راغلی او فقط راغلی دی مثلا د اوس بیا بیرته همغه د فردوسي یا د ځینو نور شاعرانو غوندې توصیفي شعر یا صفتګونه شعرونه یا هغه درباري هغه څه ورته وایي البته په هغه بیخي د دربار په معنی نه په ټولنه کې اوس هم داسې سوی دی اوس مثلا تاسو کولی شئ د خان صاحب پکې وګورئ د وکیل صاحب پارلمان پکې وګورئ د ملا صاحب پکې وګورئ د بل جناب عالي پکې وګورئ ولې دا هم شته پکې مثلا د زده کړې په هکله باندې شعرونه لرو مثلا د ماشومانو په هکله شعرونه لرو د قربانیو په هکله شعرونه لرو د ډېرو ښو شخصیتونو د لاسه ورکولو درد پکې رانغاړل کېږي البته هغه ځایونه ټول په خپل ځای کې شته ده هغې اړخ سره زه کار نه لرم ښه دغه ما سره اوس هغه یو څو صفحې دي چې مخکې ولاړ شو زما همداسې وړاندیز بیا زما په دې اوسني بحث کې یو څو مثلا یو څو نمونې تاسو کولی شئ په شعر کې خو ډېر زیات تنوع شته دی تاسو کولی شئ زما د نمونو په خلاف باندې نور نمونې هم وښیئ اما کومې نمونې چې زه ګورم یا په د اوسنی بحث زما ولاړ دی هغې کې ژوندۍ پیښې نشته ده د شاعر د ژوند هغه اصلي پیښې پکې نشته ده دا اوس په ادامه کې کوم وړاندې وړم بل خپل د شاعر ژوند او د شعر دومره فرق لري لکه تور او سپین
البته د هغه کسانو چې فرق لري بیا هم مهم د شاعر ژوند او د شعر او د شعر محتوا او ویلې چې د ډیر فرق لري یو بل سره. شاعر دی د پلار کشر زوی هر مقام وهل کړي چې ناوخته کور ته راځي، هیڅ فرهنګي درک او تجربه په یو علمي او نوې تجربې معنا نه لري. هماغه شی ده چې په کلي کې په خپل تجربي او سنتي ژوند کې زده کړی دی. دغسې یو کس دی راځي مثلا ټکنالوژي ته دی نیوکې کوي په دې باندې چې مثلا د کمپیوټر په زمانه کې موږ داسې کارونه وکړو. که ته ستورو ته لاړلې ما مثلا تجربه پورې مزال وکړ، مثلا که تا مثال وایم تا د لابراتورونو کې ډېر بنیادي او اساسي تجربې وکړلې، ما مثلا لکه احمد شاه ابدالي غوندې مثلا یو مغرور انسان په خپل سر کې درلودلی دی، ویاړم په باندې رابطه ورسره لرم. لکه داسې یو شیان یې پیوند کړي دي یو بل سره چې اصلا کې د علم له لارې نه د فرهنګ له لارې نه د فکر کولو له لارې نه د کوم تغییر امکان راځي د هغه امکان مخنیوی کړی دی ورسره. دا په دې هغه کې وایم اوس وړاندې ښه دا پوښتنې دوه هغه لري، دوه شکل لري. په دې ټولنه کې اوسنی شعر څنګه دی او په شعر کې ټولنه څنګه منعکسه کیږي. تر ټولو ډېر زیات ښه بحث دا دی چې ووایو په شعر کې ټولنه څنګه منعکس کیږي. دا بل هم ځوابیږي دا بله پوښتنه موږ سره، ځکه دلته ډېر هغه کسان شته دي چې د دوی په شعرونو کې ټولنه راغبرګه شوې ده. که ورځو وړاندې دغه ځینې نمونې را سره تاسو وګورئ، کیدلی شي نظر ولرئ. د زما یو اړخیز هغه هم ډېر نه خوښېږي، خو دلته دغه نظم هم داسې دی چې باید زه یوازې زه وغږېږم، تاسو هم کولی شئ نظرونه ورکړئ. ښه په پښتو شعر کې په اوسني شعر کې وګړی څوک دی؟ یو سرګردانه موجود دی چې پیښې ډېرې ساده ګڼي او چاپېریال سره یې اړیکه دغه ډول ده. تاسو ته کولی شئ تر پایه پورې په دې هغو باندې خپل نظرونه ولرئ. کوم بنسټونه ټولنیز بنسټونه په شعر کې ډېر راځي؟ دغه بنسټونه ډېر یادېږي او راځي او دې ته ورته ځینې نور. احساسات یې څنګه دي؟ ټوله دنیا یې مساوي ده د یو معشوقې سره. د غچ مسله، د اتلولۍ احساس، د غرور او د بریا د بیا دا څیزونه ډېر په د دغه شاعر په هغه کې شته ده په احساساتو کې. اړیکې په شعر کې اړیکې، رقیب دی، تربور دی، مثلا ورور دی یا څه نور. شخصیتونه ډېر اسطورهيي او کلیشي شخصیتونه چې هغه په شعر کې ډېر پخوانه راغلي دي. دغه د زاهد او د شیخ مسله نه ختمیږي، د ساقي او د مثلا د یو څو کسانو نورو مسله ده چې په د شعر کې هېڅ پای نه لري. متاسفانه زما نظر دغسې دی، کېدلی شي بیا خپل جذابیتونه ولري هغه. او په حماسي برخه کې فقط ټولو ما چې ودرې هغه وتلي څوکه همدغه ده چې د کرزي صاحب او د غني او د شاه شجاع او د یو څو کسانو نورو په هکله باندې هغه یا د مثلا امان الله خان توصیف دی دې ته ورته. پیښې څه رقم دي؟ اصلا پیښې په شعر کې ډېر عادي ګڼل کېږي متاسفانه. کوم شی چې انسان راپاروي تفکر ته هغه دا دی چې خپل په چاپېریال کې پیښې وګوري څنګه راپېښېږي. دا یوازې علي رابطه هم نه لري چې علت باندې تاسو پوه شئ، دا باید تفسیر سي، دا باید تاسو ته پوښتنې پیدا کړي، دا باید د تاسو اړیکه له طبیعت سره او له نورو سره بدله کړي. د انسان پیښه د انسان د موجودیت او انسان ته ورپېښ وضعیت همدغه ډول دی په هر ټولنه کې چې ګورئ. هر کله چې موږ ته جدي پیښې عادي کېږي هغه زموږ د بدبختۍ پیل دی، ځکه پوښتنه راته نه پاري. فکر کوو چې دا خو مقدر شوي دي، دا خو واضح شته دي، دا خو عادي د ژوند برخې دي. نو لکه د یو حکیم او د یو ډېر درد پیژندونکي متخصص په توګه باندې نظر ورکول دا د هغه پیښې دي. د شعر محتوا اصلا ډېر په هغه ډول سره ډېر عجیب ډول سره ګیلې او طعنې او کنایې دي. که زما کومې نمونې چې زه ما لوستلي دي دا هغه ترې لرم، دا برداشت لرم، تاسو لکه مخکې مې چې ویله کولی شئ نورې هم وښیئ راسره. اما د شعر ډېره محتوا دغه ډول ده، خو استاد او نور هغه متخصصین د دې برخې په اجتماعي لحاظ باندې په دې هکله موږ سره بحث وکړي. یا تمه دا ده چې دلته مطرح سي چې زموږ د اوسني شعر محتواګانې څه شی دي، څه لرو اصلا. آیا مخکینی خپل د 100-200 کلونو د 50 کلونو څنګه ووایم بدیلم ګوره اوس داسې کېږي چې دوه تفکیک وکړو. ما ویل دا پای کې ووایم یو ویش زموږ په ادبیاتو په شعر شاعري کې شته، یو کوشش شعر دی، یو جوششي شعر دی. وایي د یو لپاره بېدل مثال ګڼي، د بل لپاره مولانا. البته زما لپاره هغه درلوده زه خاص بیل مې کړلی سول، دا یو ډله مې دې خوا کړه، یو ډله دې خوا، نمونې مې درلودې.
زه د ډېر د کوششي شعر په پلویتوب کوم که پلویتوب وکړم هلته څه کېږي په کوششي شعر کې دغه شیان تاسو په اختیار دي دا شیان د تاسو په اختیار دي یعنی تاسو خپل تاسو نه شعر نه ویل کېږي تاسو شعر وایئ یعنی بیا تاسو کرکټر ته انتخابوي موضوع انتخابوي محتوا ته کولی سي چې مثلا د استاد پسرلي د شعر محتوا د نور شاعرانو سره څنګه توپیر لري یا مثلا غنی خان له نور شاعرانو سره څنګه توپیر لري ولې تاسو متوجه کیږئ دا خو د ظاهري کلماتو نه یوازې کېدای شي نه وي کنه چې یو څوک د غنی خان تقلید وکړي چې همدا پیل کې تاسو پوهیږئ چې دا څه وایي یعنی د محتوا له اړخه یو خاص حوزې سره رابطه لري یو خاص برخه سره رابطه لري چې همدا پیل کې هماغلته ورځي لکه دا موږ د شیخ او زاهد منتقدین چې دي دوی هم چې همدا پیل کې پوهیږي چې څه وایي او زما په نظر دا ټول بېحاله کلام دی غیر له دې چې سړي ته بېحالي ورکړي خاص څه نه درکوي چې ته ورته فکر وکړې او په حال دې راولي چاپېریال څرنګه هم دی زموږ په شعر کې چاپېریال څه دی اصلا دغه څیزونه ډېر ښکاره سوي دي دا بیا هم د اجتماعي زاویې نه ده ځکه وخت په ټولنپوهنه کې یو خاصه معنا لري ځکه وخت یعنې تاسو چې هر کله سترګې پرانیزئ یا یو څو شیبې آګاهي ته خپل راځئ متوجه کېږي چې زه کوم ځای کې یم او دا ځای چې دی د تاسو لپاره تر ډېر د نورو په انتخاب باندې ممکن سوی دی نور کسان درته انتخابوي چېرته اوسئ همیشه مکان هم همدغسې یو مفهوم لري وخت دا یو مثال و ما زه ووایم دلته به یې ووایم ډېره ښه ده د دې بحث لپاره موږ سره کومک کوي وایي د افغانستان 88 سلنه نسل چې دی ځوان دی له کومه اړخه دا معنا لري دا فقط بیولوژیکي او عددي معنا لري کوم وخت چې تاسو په کلونو حساب کړی دی او کوم وخت چې په یو بیولوژیکي موجود باندې اوښتی دی اما له فکري اړخه څو کلن دی څوک دې ماته ووایي چې دا د فکري اړخه مثلا 25 کلن دی د فکري اړخه دا نسل دومره زوړ دی چې ته نه هېڅ د نوي کار توقع نشي درلودلی که وایې چې زه ته ډېر زیات مثالونه یې وښیم ولې داسې دی ځکه چې زموږ په چاپېریال کې چې کوم فکر همیشه تکرارېږي او تلقین کېږي هغه زوړ فکر دی زموږ په چاپېریال کې چې کوم شی درګرده ریپروډیوس کېږي درګرده بیا تولیدېږي همداسې تکرارېږي درګرده د ژبنیو کلماتو نه نیولې تر ورځنیو عادتونو پورې تر باورونو پورې تر معناګانو پورې چې په ذهن کې لرو فرهنګي عناصر اصلي چې دي تر سمبولونو پورې چې لرو ټول تکراري دي یو سر نه او نوې معنا نه لري نوې سمبول نشته دی که شته دی بیرته په دې خاطر چې د زړې دنیا غلبه ډېره زیاته ده او تسلط ډېر دی دا نوې معناګانې بیرته له منځه ځي د روشنفکرۍ ناکامي په افغانستان کې په همدې ده اصلا سره دې چې هغوی هم ډېر زیات اشتباهات لري ځکه چې دا بل توک هم ډېر زیات غټ دی او دا خپل ځان بیرته تولیدوي اوس زموږ دغسې یو چاپېریال دی زموږ وخت په شعر کې څه رقم وخت دی یعنی دا یو پوښتنه ده اصلا په شعر کې تاسو څو بجې دي دغه شعر تاسو لیکئ په دې کې خو انسانان شته دي په دې کې خو یو چاپېریال شته دی یوې ټولنې ته اشاره کوئ یو فرهنګ ته اشاره کوئ په دې کې څه جریان لري درګرده آیا دغه شاعر دغه شی ګوري د اوس چې موږ ځان کوو که د دې دنیا کې نورې پېښې کېږي اصلا د دې دنیا کې بیخي بل ډول پېښې کېږي هغسې پېښې چې که ورته مصروف هم سي د خپل ټولنې لپاره خاص کار نشي کولی تا به یو کس لپاره کار کړی که دې اوس کولی څه کار وکړي اوس د معشوق نښې څه شی دي هغه د خال قصه خو مو اورېدلې ده یو ټوکه ده دغه جالبه ده وایي چې حافظ په خپل شعر کې د خال صفت ډېر کوي خال د خپل د معشوقې یوه نښه ګڼي د پخوانۍ ښکلا پېژندنې یو تصویر دا دی چې مثلا په ښکلې څېره کې یو خال وي بیا وایي کوم څوک افریقایي معشوقه یې درلوده تکه توره وه ټوله هغه ویل چې د ټول مخ خال دی ټوله خال دی دا یو خال نه لري دلته زموږ د معشوقو نښې دغه دي البته چې بیا هم معنا دا نه ده مطلب دلته دا نه لرم چې زه دا نښې ولې دا دي معشوقې خو نه دي بدله شوي دا هم ده که نه که دا معشوقې هم بدله شوي او شاعران به یې بدل کړي وي معشوقې هم خو هماغه زړې معشوقې دي که نه چې په ځوانو کې حسابېږي 25 کاله عمر لري وایي خو سختې زړې معشوقې دي هیڅ کله زړې معشوقې مه لرئ دا شاعري هم زړوي درته ښه د شعر جنسیت ته مو پام کړی دی کله د نارینه په هکله باندې دي دا شعرونه که د ښځینه په هکله باندې دي خصوصا هغه شعرونه چې معشوق ته خطاب لري یا د معشوق په هکله غږېږي د معشوقې په هکله چې غږېږي ډېری شاعران زه بیخي پېژنم ورسره مې بحث کړی دی
شرمېږي په دې چې معشوقه یې ښځه وي. دا د دې فرهنګ زېږنده ده که نه؟ دا د دې فرهنګ زېږنده ده اصلا. حال دا چې لږ تر لږه زما په نظر ابتدایي ډېره پیلنۍ او ډېره ساده عاشقي او معشوقي چې ته د همدې نه شروع کېږي چې باید ښځینه معشوقه ولرئ. هغه ډېره پیلنۍ دا ادعاګانې چې به وروسته کوو چې زما خدای معشوقه دا ډېره لویه قصه ده، دا دومره ډېره وړه نه ده چې داسې وړو وړو مغزونو کې ځي، ډېره لویه مسله ده، واقعا ډېره لویه مسله ده. د دې نه د دغې لوبې منځ کې زه نه پوهېږم څه شي پسې یاستو اصلا، څه شی غواړو، څه شی لټوو، څه شی کوو. دا ولې دومره درهم و برهم دی اصلا؟ ولې دا معشوقه تا ته رښتیا ډېره نه ده معلومه چې داسې ډېر یو روښانه څېره لري، یو روښانه انسان دی، مثلا یو روښانه جنسیت لري، یو روښانه هویت لري، دا درته باید معلوم وي. که وي لږ تر لږه په ځینو شعري مجموعو کې معشوقه ښځینه ده، لږ تر لږه هغه ټولنیز نظم کې هغه دی چې بیا موږ مثلا فروغزاد نه یا د خپلو ځینو شاعرانو نه داسې توقع ولرو چې دا ښځینه شاعره ده، دا باید نارینه ته شعر ووایي. البته شعر که بیا ووایم هغه ته وویل سي، معشوق ته خپل وویل سي. او زدران صاحب ډاکټر په شعر کې ډېر ښه خطاب کوي، دا یو ښه جنسیت دی، هغه دی ښه هویت دی، جنسیت یو ښه تعبیر دی، یو ښه شخصیت ته اشاره ده. بې سوادې ښځې سړی خرابوي بیا ډېر. بالکل، خو نه همدغسې ډاکټر چې وي بیا له درقیقې شاعرۍ ته هم سړی راباسي، او که نه داسې کوچۍ چې وي بیا د بیخي ډېر بل عجیب شاعرۍ ته بیایي. دلته دا هغه دې شعر کې هم دا یو نمونه ده، تاسو یې ګورئ. خوشحال خان د دای کلمه یو ځای کې البته ډېرو شیانو ته اشاره ده، یو ځای کې چې ډېر ښکلی دی، ډېر ښکلی شکل سره ډېر عجیبه انداز سره راغلی ده، خوند کوي اصلا. نو هلته دای هغه هم معشوق ته اشاره کوي او ښکاري چې شعر عارفانه دی هلته، مطلب کې داسې خدای ته ووایي. اما که بیا هم انسانانو ته وایي خو بیا هم دغه قصه ده پکې چې دا جنسیت نه دی مراد څه وایي. ښه، او دا حتما تاسو لیدلي دي په پښتو شعر کې موسیقي آلات 3 شیان دي او هماغه تکراریږي. هغه هم که د چا شعر روي په آب و تاب باندې و بیا رباب پکې حتمي دی. زه یې پیش بیني کوم بیا پکې رباب حتمي دی. یو شاعر و هم دا پېښه رښتیا سوې ده چې بیګا کې کور ته ناوخته راغلی و، پلار یې ښه ډبولی و، سبا ته مشاعرې ته ته بیا یو شعر لیکلی و او د شعر ردیف او قافیه کې آر راته ټول بیا یې ویلي چې دا پلار کلمې ته خو زه باید یو شی ولیکم. هغه پلار یې هغسې مناسبات ورسره درلودل، هغه یې په شعر باندې تاثیر کړی و. ټول دغه لاسیس تاسو پام کې لرئ، همدغه شیبې تاسو په پام کې لرئ چې دغه ډول سره تولیدېږي. دا ډېر ښه فعالیت نه دی، یا واقعي فعالیت نه دی. واقعي فعالیت دغه دی چې یو انسان تحقیر شوی دی، یو انسان توهین شوی دی، یو فرهنګي فعالیت ته هڅول شوی دی، یا علاقه لري چې پکې کار وکړي، او دغه د ژوند واقعیت دی. متاسفانه کوم شي چې ښکاري بیا لیکل کېږي هغه فرق لري، بیخي بل شی دی هلته. دا نامعقولې غوښتنې، غیر واقعي غوښتنې او ډېرې ناممکنې غوښتنې په شعر کې بیخي ډېرې زیاتې دي. نو هېڅ نمونې ته ضرورت نشته چې ووایم، بیخي ډېرې زیاتې دي. ورسره داسې هیلې، اصلا کوم ډول هیلې لري؟ اول خو دغه ځوان شاعر هیله لري چې خوشحال خان سره په یو قطار کې حساب شي، ځکه چې دی هم شاعر دی هغه هم شاعر دی. یا لکه د ځینې سندرغاړي چې مثلا فکر کوي چې زه استاد ناشناس سره یو برابر یم، هېڅ فرق نه لري. یا ځینې کسان نور چې انتروپولوژي ویلي فکر کوي چې مثلا لوی متخصصینو سره یو شی دی، دا فرق لري. ورسره نورې همداسې قصې، مثلا یو عجیبه روحیات، عجیبه سایکولوژي له دغسې وضعیت سره تړلې ده. رواني حالات ما ډېر لږ لیدلي د شاعران، بیخي ډېر لږ مې لیدلي دي چې هغه په شعر کې واقعا لکه څنګه چې مستي یادوي مست واوسي، لکه څنګه چې د شیمې او د انرژۍ خبرې کوي همداسې انرژي ولري، همداسې فعال او اکټیو واوسي، همدغسې ټولنیز ژوند یې همدغسې وي او خبرې هم همداسې وي، اندونه او فکرونه هم همداسې. برعکس ډېر ستومانه، ډېر ستړي، ډېر ماتې خوړلي، غافلګیره شوي، بایللي، دغسې وضعیت کې دي معمولا. او دا داسې کسان زه نه پوهېږم څه خاص کار کولی شي بیا د فرهنګ لپاره. برعکس زه ګومان کوم دوی که خپله انرژۍ ته او خپل مثبت اړخ ته د هغه ډېر پام وکړي، ډېر ښه هم شعر کې ډېر تاثیر او تغییر راځي، هم خپل ژوند کې. بل دریځ، څه رقم دریځونه لري معمولا هماغه کسان چې تاسو پام کړی دی په اجتماعي تحقیقاتو کې دا شی شته، هغه کسان چې د پوهې درجه یې ډېره کمه وي هغوی ډېر قضاوت کوي، حکم ډېر کوي،
یا لږ ته لږ هغه څوک چې آګاهي کې ډېر ضعیف دی هغه زر نتیجې ته رسېږي ځکه عوامل چې دخیل دي په یو پروسه کې د سنجونې هغه عوامل ډېر کم دي 2-3 عوامل دي هماغه سنجوي هماغه پام کې نیسي نتیجه اخلي حال دا چې له علمي اړخه چې کله تاسو یو موضوع پیل کوئ او پروسې غوندې شنئ او تحلیل کوئ په دې کې تاسو ډېر زیات عوامل د تاسو د آګاهۍ په اندازه باندې عوامل دخیل دي هر څومره چې پوهېږئ هماغومره ډېر عوامل په یو مسله کې دخیل دي چې کله ټول عوامل تاسو سنجوئ په اسانه نتیجې ته نه رسېږئ او دا ډېره سخته مسله وي ادعام ډېره کمیږي برعکس څوک پوهې ډېره کمه وي ادعام ډېره زیاته لري وړې خبرې بیخي نه کوي ډېر لوی خبرې کوي بیا ډېر لویو مسایلو کې غږېږي او ډېر ساده یې حلوي یعنې فکر کوي چې همدومره مسله ده مثلا دا یو ډېر مشهور هغه دی د قدرت غوښتنه یو تکلیف دی یو سایکولوژیکه پیښه ده انسانانو ته رواني پیښه ده چې کله یو څوک نږدې سي ورته بیا هغه سخت مریض شي ډېر کم داسې کسان پیدا کېږي چې قدرت نه تېر سي یا آماده سي چې ویې مني چې ښه دا زما نه دي د خلکو ده د بل دي مثلا خو شاعر ته په یو مصره کې حلوي لکه هېڅ قصه چې نه دا دومره غټ تکلیف تاسو دومره اسانه حلولی شئ که فکر کوئ چې دا شاعر وظیفه نه ده د بل چا وظیفه ده نو خو شاعر دخیل شوی هم دغه ځای کې دی مسلې هم دغه دي د دې ټولنې غړی دی که نه همدې ټولنې مسلو سره کار دی که نه په دې خاطر دا دخیل دی په دې مسله کې هم دې ته پام شوی دی اوسني علوم چې دي دغه خصوصا شناختي علوم چې ورته وایي په دې کې د ذهن په هکله باندې نوي بحثونه شته ده وروستۍ نتیجه دا ده چې ذهن جسمي شی دی جسماني دی ذهن نامرئي شی نه دی دا د څېړنو وروستیو خبرو مسله ده ډېر وروستۍ مسلې اما په شعر کې بدن ورک دی د شاعر ډېرو لږو ځایونو کې یا پښې تڼاکې دي یا یې لاس چا رانیولی دی یا یې سر خوږېږي نور هېڅ نسته دی زړه خو بې لږ نامرئي دی په دې ادبیاتو کې زړه چې کله یادوي خو مطلب خو یې د هغه نه دی دا بیولوژیک د بدن ټوټه دا خو یې مطلب نه دی که نه مطلب خو هغه رواني او روحي هغه ذهني یا ذهني هم اوس خو فزیکي کېږي بیرته رواني ووایم یا هغه فکري برخه ده یعنې احساسي او عاطفي چې هغه ښکاري نه نور شاعر په خپله غیب دی په شعر کې هېڅ بدن نه لري مکمل ذهن دی یو وخت ما یو ځای کې لوستي و رضا برهاني لیکلي و ډېر لوی تحلیلګر دی د ادبیاتو یو ځای کې لیکلي و چې کله شعر لیکل کېږي شاعر په همغه لحظه کې ورک دی نسته خپله هستي نیست شوې ده ما فکر کوو ډېر کلونه مې دې مسلې ته فکر کوو څکه کوم وخت چې شعر لیکل کېږي زه یو شاعر وګورم چې دی هغه وخت کې څنګه ورکېږي خو هغه د خپل د ذهن له نظره ورکېږي دغه شاعر خپل ځان یې هېري هغه وخت کې ځان ته پام نه وي مصري او کلمات ته پام یې لیکي مګر واقعیت دا دی چې یعنې واقعیت دا دی چې یو څه هورمونونه ستاسو په ذهن کې ستاسو په دماغ کې عصب کې یو څه تغییرات راځي ستاسو بیولوژیکي تحولات دي آګاهي کې څه فرق راځي یو څو شیبې تاسو خپله خود آګاهي له لاسه ورکوئ اصله پېښه دغه ده تاسو یو څو شیبې نه پوهېږئ چې تاسو یاستئ دا نو کم کمال نه دی چې په دې نظر وګورئ چې والله ما شعر لیکلی ده هماغه وخت کې زه بیخي په خود نه وم ځکه نو ښه شعر لیکلی ما دا خو هېڅ معنا دا نه لري چې ته په دې خاطر چې په خود نه وې نو شعر ډېر ښه شعر راغلی دی جدي مسئله دا ده چې د نن ورځې اپروچ د انسان پیژندنې ته بدن ته ډېره توجه لري په ډېرو مسایلو کې بدن رول لري لکه څنګه چې یو وخت ویل کېدل اوبه او هوا رول لري لکه څنګه چې خواړه رول لري ټول فزیکي عناصر ډېر زیات رول لري هغه مادي عناصر ډېر زیات رول لري اما دا خبره غلطه ده چې دا دلته ووایم دا غلطه ده چې فقط ووایي چې مطلق فزیکي دي دا صحیح نه ده ځکه نامرئي برخې هم لري له ځانه سره ولې دا چې موږ هیر کړي دي د ځان پوهېدنې مسئله چې دغه ټول اوسنی بحث هم په یوه رویه یې همدغه ده یو لایه یې همدغه ده په ځان پوهېدل او په ځان پوهېدنه یوه ډېره مهمه مسئله ده د انسان په ټولنپوهنه کې وایي چې د ټولنې هغه افراد په نورو باندې د اغېز درلودلو په کچه باندې پوهېږي ونډه باندې خپل پوهېږي او مسؤلانه چلند کولی شي څوک چې خود آګاهي لري څوک چې خپل فردیت خپل اجتماعي توب خپل تاریخي توب خپل انسان توب او خپل هویت درک کولی شي خپل درک کولی شي چې څوک یم او هغه په مختلفو لحظو کې په مختلفو اړیکو کې په مختلفو مجلسونو کې په مختلفو مکانونو زمانونو کې ورته راځي تازه کېږي
ډیر لږ وختونو کې ځان هیروي لکه هغه شاعر باندې چې الهام راځي اوس وخت یو وخت ویل کېدل چې شعر رانه ویل سوی دی شعر مې ویلی دی لکه مخکینی تفکیک کې چې کوشش دی که جوشش دی خپله راغلی دی که تا لیکلی دی مثلا اوس زه فکر کوم مثلا بیدل چې کله یو راځي یو ځای کې وایي چې چوبکام نیست دنیا چه زنیم لاف ترکش کله چې دنیا وفاداره نه ده نو منګې څه د ترک وهلو لافې وهم نتوان فشان دامن ز غبار نانشسته زه خو فکر کوم دا شعر داسې رقم شعر چې دی دا بې حاله شعر نه دی یعنې دې کې یو داسې یو نیتمندي سته ده داسې یو اشاره سته ده داسې یو فکر او داسې یو پیغام د لوستونکو لپاره سته ده چې عمدن خپله بیدل غوښتې دا ورسېږي درته زه درته وایم مثلا زما هغه دا دی زما برداشت دا دی زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا د دنیا ترک وهل چې دي دنیا ګریزي او رهبانیت دا شیان مطلق بې معنا دي اصلا څنګه دغسې چې کله دنیا خپله در سره وفا نه کوي نو ته څه ورسره وفا کولی شي مثلا ته څنګه لافې وایې چې زه یې پرېږدم مثلا صاحب زه وایي چې زه دا مصرې کلمات رانه وړاندې وروسته نیسي وایي زه چې پټه خوله د بل په لاره ته به پاتې زما په نظر دا ډېره هغه ده ډېره آګاهانه ده ډېره زیاته آګاهانه ده دقیقا همغه خبره کوي چې د روشنګرۍ خبره ده که شعر او شاعري کوم وخت چې زه په اسانه راته نه روښانه کېږي راته کوم وخت شعر او شاعري کولی شي روشن فکري منځته راوړي روشنګري وکړي هغه په همدغسې ځایونه کې ده همدغسې سپارښتنه درته کوي چې اصلا ته په پټه خوله په پټو سترګو باندې نشې تللی بل چا پسې که زه ته به پاتې نو تار د ستنې پسې روان دی نو دا هغه مصره کې واضح او کیدلی شي په همدې غزل کې نور مصري داسې وي چې هغه بیا د کلماتو ترکیب وي فقط ترکیب وي دا پیغام بیل دی کنه اوس آیا د شاعري یو فرهنګي فعالیت دی که نه دی د فرد لپاره د جمع کې عمومي نه عمومي کې تاسو په یو ټولنه کې وګورئ بالکل شعر او ادبیات د یو ټولنې سرمایه ده د یو فرهنګ په فردي لحاظ باندې یو څوک شعر لیکي دا اجتماعي او فرهنګي فعالیت په دغه اوسنیو شرایطو کې خپل فرهنګ کې دغه کسانو لپاره ګڼلی شو که نه زما په نظر خلاقیت درلودل مثلا یو ایجاد کول او یو فعال اوسېدل د دې پوښتنې اصلي عناصر دي دا واقعا یو خاص ډول فعالیت دی که نه دی اجتماعي فعالیتونه هغه دي چې پیل او پای په یو اجتماعي شبکه‌ایي اړیکو کې معناداره وي یو چا سره د ای برخه وي بل چا سره د سی برخه وي چې ته بي واوسې ورته او دغسې شبکه‌ایي حلقه کې واوسېږي که دغسې یو څه وي بیا نو فعالیت دی دا یو پوښتنه ده چې آیا موږ واقعا دغه شعر و شاعرۍ ته اجتماعي او فرهنګي فعالیت ویلی شو که نه د تأثیر له مخې هم همداسې ده کوم شی منځته راځي که په ادامه کې څه وایو کوم شی منځته راځي د دغه شعر و شاعرۍ په نتیجه کې کوم شی منځته راځي هر کال موږ لسګونه او سلګونه کتابونه زموږ په هغه کې چاپېږي شعري ټولګې چاپېږي مګر زه منکر نه یم اما نسم ځان قانع کولی چې ووایم دا زموږ په فرهنګي حوزه کې ځانګړي تاثیرات درلودلي دي نه پوهېږم البته کیدای شي مثلا د سلیقې په برخه کې د تخیل په برخه کې د ښکلا پېژندنې برخه کې تاثیرات ولري اما دنیا نسی بدلولی دا ټولنه نه ده بدله کړې او له دې چې بیا عقلاني تمه ولرو دا خو بیخي نه کېږي ځکه دا موږ ته کومه خاصه هوښیاري نه راوړي یعنې کوم خاصه بیداري او کوم خاصه پوښتنه نه راوړي او دا د هغه ځای دی یو بل تعریف دی وایي شعر غبرګون دی اصلا شعر ویل یعنې دا چې یو څوک له یو چیز سره مخ شوی د ډېر مخکې نه دا تعریف هم په شعر کې شته دی دا ډول پېژندنه هم شته چې شعر یو څوک دی یو خاص ادراک ته رسېدلی دی د نړۍ په هکله اول اوس تاسو ګزار ګڼئ که منفي ګڼئ پیغام یې ګڼئ پدیده یې ګڼئ برخورد یې ګڼئ د باندې یو شی شته دی په دې نړۍ کې چې دی ورسره مخ شوی دی په ځواب کې دی شعر وایي شعر غبرګون دی شعر غبرګون دی مثلا دا یو تعریف دی خو نو د دې تعریف یو الزام دا دی په شاعر باندې چې دی باید یو خاص درک کوونکی واوسي د نړۍ په هکله او د جهان په هکله او شرایطو په هکله باندې یو خاص ادراک ته رسېدلی واوسي خو په دې قالب کې بیا ورته دی لکه یو فیلسوف ورته دی لکه یو حکیم ورته دی لکه یو بل پوه او څېړونکی مثلا په دې قالب کې هغوی هم دغسې یو پوښتنې سره مخ کېږي هغه د ځواب لپاره فعالیت لري کوښښ لري که دغه ډول وي زموږ باید هغه ادراک د نړۍ نه روښانه وي بیا نو بې خوده کلام او بې حاله کلام دا دی چې هیڅ اول او اخر یو بل سره سر نه خوري دغه ادراک پکې تاسو نشئ پیدا کولی ځکه دا خو یو شی درک کړی دی مثلا تاسو د غني خان په هکله دا خبره ویلی سئ
غنی خان زما په برداشت غنی خان یو نظم په شرق کې په خپل ژوند کې او یو نظم په غرب کې تجربه کړی دی د دې ټول محصول چې بیرته راغلی دی په خپل سنتي ټولنه کې پښتنو ټولنه کې ژوند یې کړی دی اوسېدلی دی د دې مسلو ته په پام سره شاعري یو ډول غبرګون د دغه ډول تجربې په وړاندې زما په ګمان زما په شخصي برداشت غنی خان ډیر قانون ماتونکی دی تر قانون جوړونکی ډیر بدلونکی دی تر تاییدونکی ډیر اړونکی ورانونکی دی تر جوړونکی دغه ډول یو روحیه لري کله چې دغسې ده ښکارېږي سړی یو څه تحلیلولی شي چې د ادراک د نړۍ نه داسې دی چې شته شیان موږ ته ډېر مرسته نشي کولی دا باید واوړي دا باید بدل سي مثلا دغسې یا د مولانا شاعري په دغه قالب کې څه وګورئ مثلا یو مخکینی فقهي او خپل هغه دینی برداشت سره چې دی یو مفتي تر کچ پورې ژوند کوي یو کس سره مخ کېږي دا ټول نړۍ ورته بدلوي دا هغه مفکوره یې ورته بدلوي یعنی یو دغه ټول شاعري یو د یو ادراک په وړاندې د یو پوهېدنې په وړاندې غبرګون دی او کوشش کوي چې له پیله تر پایه پورې هغه ادراک چې ته باندې تاثیر کړی دی د هغه په وړاندې خپل هغه ووایي خپل تاثیر خپل تاثر ووایي یا د حل لاره ورته وایي یا پیغام ورته وایي یا خپل درد وایي یا خپل عواطف هر څه ورته وایي هغه بیرته راغبرګېدنه دنه راځي که دغسې وي یو جدي الزام د پوهېدنې په هکله شته چې متاسفانه بیا هم موږ نشو کولی د میتود د نه درلودنې له وجې د سواد د ډېر ټیټوالي له وجې د مطالعې د نشتوالي له وجې دا تمه ولرو چې مثلا زموږ شاعر دی ووایي چې اوکې زه دې نړۍ سره مخ یم چې نړۍ ډېره غیر عادلانه ده نو ځکه زه دا شاعري کوم چې زما په نظر عدالت نشته دی زه راغلی یم چې زما شعر ټول د عدالت په خدمت کې وي کوم شی چې مثلا مارکسیستي فکرونه هغه کوي مثلا فلسفي فکرونه کوي سیاسي فکرونه کوي یا دې ته ورته نور شیان چې مثلا هیڅ چا دا اوس جالبه ده هیڅ وخت کې هیڅ ځای کې ما نه دی اورېدلي غیر له دې چې ووایي چې علم ډېر ښه شی دی زده کړه ډېر ښه شی دی هیڅ عمومي غبرګون د دې په هکله باندې منځته نه دی راغلی چې موږ بېسوادي څه رقم کړي وو موږ د ناپوهي او نه لوست او نه مطالعې کومې ورځ ته رسولي وو خپل شاعر په همدې افت اخته دی نو په همدغه وضعیت کې خپله هم دی که نه خپل شاعر هم ډېر کمه مطالعه کوي چې زما هیله دا ده چې برعکس دا باید کله چې آګاهي ډېرېږي بیا نو شاعرانه کوشش ډېر هغه کېږي معناداره کېږي او ښه کېږي ښه وړاندې ورځو د لیکوال په بحث کې یو هغه دی د مرګ مؤلف هغه هم که لوستلي مقاله هم که لوستلي یا ورسره مخ سوی د لیکوال مړینه رولان بارت هلته ډېر جالب هغه دی آیا یو پوښتنه ده په انساني علومو کې یو پاراډایم دی آیا هر څوک چې هر څه وایي د هغه مطلب او اراده د هغه ویلو نه هماغه څه ده چې تاسو پوهېږئ زه چې کوم شی وایم زما مطلب همدغه شی دی چې تاسو پوهېږئ دوه ځواب لري دوه مکتبه دي یو نیتمندي ده یا نیتګرایي ده چې وایي معنا په نیتونو پورې اړه لري وګورئ چې نیت څه شی دی که تاسو د هغه په نیت باندې پوه شئ معنا باندې پوهېږئ بل ځواب دا دی چې نه هېڅ د شاعر او د لیکوال رول هېڅ مهم نه دی نور تاسو چې څنګه اخلئ دا ده مسله تاسو چې څنګه اخلئ اوس شعر داسې یو کلام دی چې هم یې کولی شي مثبت وړی هم منفي زر ډوله معنا درلودلی شي یعنی بېشمېره زیاتې معناګانې درلودلی شي ځکه نو شاعر هېڅ مسؤل نه دی یو خبره یې وکړله پرېښوده په میدان باندې نور تاسو پوهېږئ چې هر څه کوئ یو ډېر نږدې ملګری مې دی هغه هم ډېر ښه شاعر دی ډېر ښه شاعر دی ډېر زیات شعرونه لري ډېر ښه شعرونه هم لري هغه نه کله کله پوښتنه کوم دا یو بیت د ته لږ راوغږوه خپله په باندې وغږېږه بیا وایي ولا فقط دې بیت کې دې خوا ته تللی یم نور زه نه پوهېږم نور دی نه پوهېږي خو نه هېڅ مسؤلیت نه اخلي ته وروره د دې خبرو دی دا خو صحیح نه دی که نه لکه زه چې دلته خبرې کوم زه خو مسؤلیت د خپل خبرو اخلم که نه یعنې دا خبرې زه باور نه لرم چې دا خبرې ټولې هسې بېهوده خبرې دي چې تاسو وخت هم پرې باندې ضایع کوم نو ته خو بیا د دې خبرو نه خپل دفاع نشي کولی بېرته ما ته چې اخر راته ووایي چې نه دا زما خبرې چې وي ډېرې باهوده وي بېهوده نه وي مثلا ښه بل هغه ته ورځو دا د ټولنې سره د اړیکو په بحث کې څلور تصوره په جادوګر هنر کې استاد ذکر کوي چې د شاعر په هکله شته یو په هکله زه ډېر هغه نه یم موافق نه یم دا درې نور همداسې دي متاسفانه یا خوشبختانه شاعر یو څوک دی چې الهام لري کله کله پرې باندې پیریان کیني هغه یو بېله دنیا لري هغه سره به کار نه لري شاعر داسې یو څوک دی چې د سندرو او موسیقۍ سره سروکار لري
دا به ورسره منئ. شاعر داسې یو تصور دی، شاعر یو داسې څوک دی چې مبارز او روشن فکر دی. یعقوب یسنا یو لیکوال دی که څوک پیژنئ، هغه په دې هکله باندې وایي چې دا یوه ټوکه ده څوک چې د شعر نه د روشن فکرۍ تمه لري په اوسنیو ټولنه کې. البته دا نو اوس نظر دی. او څلورم شاعر حتما باید مین واوسي. لږ تر لږه اوس زما تمه دا ده چې رښتیا د یو څوک مین واوسي، لږ تر لږه شعرونه یې خوندور راځي، ځکه یو درد، یو خاص غوښتنه، یو خاص حس پکې وي. او که غم نه وي نو خدای بخلی دی نور بیخي. ځینې شاعران استاد د شعر دپاره مین شول، شعر خبره ده هغه د مینې عاطفه په هر انسان کې چې عاطفه او مینه نه وي، هغه د څنګه انسان کې او سمه ده سمه ده. زه فقط په خلاصېدو یم. صحیح ده، راځئ. دا د هویتمندۍ مسله ده. زما ټول په دغه ټولو خبرو کې ادعا دا وه چې لکه عامو خلکو غوندې، لکه نورو خلکو غوندې چې د هویت درلودلو پسې دي، شاعر هم همداسې دی. او اتفاقا زمونږ دغه د شعر اجتماعي ونډه داسې ده چې یو شاعر ته دا فضا ورکوي چې د خپل هویت وګڼي دا شعر و شاعري، یو څوک واوسي، د محبوبیت پسې واوسي، تمه ولري چې خلک ورته غوږ ونیسي، تمه ولري چې خلک کتاب ولولي، تمه یې دا وي چې خلک ورته درناوی وکړي چې ته مثلا په هغو کې په هغه کسانو کې چې پوهې. پخواني رولونه دا و چې مثلا شاعر به د شاه سره او پادشاه سره رابطه درلوده دربار کې، یا به خپله پادشاه کړی وخت شاعر و، هغه هم د یو ډول سره د هویت مسله او فرهنګي هویت. یا برعکس به و مثلا چې بیخي به د خدای او د هغه نه وبخښئ د پادشاه او د هغه نه شکېدلی و، خدای سره به تړلی و، مثلا صوفي به و یا به عارف و، یو بل ډول رابطه به بیرته قدرت سره درلوده. هلته به مثلا د خدای قدرت سره، دلته مثلا د پادشاه قدرت سره. خو داسې یو رابطه د هویتمندۍ لپاره وه. اوس هم د پیژندل کېدو لپاره د هویتمندۍ مسله اصلي مسله ده د شاعر. که وسو کولی په خپله ټولنه کې، په خپل فرهنګ کې دغه د هویت مسله د ځوانانو لپاره حل کړو چې دی په عین وخت کې واوسېږي د کمپیوټر استاد، په عین وخت کې واوسېږي څېړونکی، په عین وخت کې واوسېږي کتاب لوستونکی، منتقد د کتاب، په عین وخت کې مختلف کارونه وسي کولی، ټکنالوژي سره بلد واوسي. په دغسې یو وخت کې مونږ کیدای شي دا مسله حل کړو. بیا د دې په ځای چې زمونږ شاعري لکه د کیسونو غوندې چې اوس پکې هر څوک ورغلي دي، پکې اصلي مستحق کس ورک دی، همدغسې اصلي بااستعداده کس په شعر کې ورکي، ټول خلک به پکې هغه شعر و شاعري هغه کوي. د کلماتو زنداني زه همدغه کس ته وایم چې فقط یو څو کلمات ترې راتاو دي، هماغه وړاندې وروسته کوي. او تر اوسه پورې دغه کلیشې چې زموږ په هغه کې شته ده په ادبیاتو کې چې ډېر لږ بدلېږي او بدل شوي دي، دا هماغه کلیشې او کلمات دي چې د یو څو کسانو په ذهن کې پاتې دي، بېل چې بیا مطالعه وکړي هماغه کلمات تکرارېږي په بېل هغو کې، بل شعر کې او بل شعر کې او بل شعر کې. مثلا یو چا 200 شعرونه لیکلي، ټول کلمات چې حساب کې 800 کلمات بني، 500 کلمات بني، هماغه پکې بیا تکرارېږي. څنګه کولی شي له سمبولیزم د سمبولیستي اړخه ووایي چې دغه کلمه چې ما په دې ځای کې راوستلې وه دا بله معنا، بله اشاره، بله لمن لري، او همدغه کلمه چې بل شعر کې راوستلې ده دا بله معنا لري، بله اشاره لري، بېله زمینه لري. دا خو نو ډېر لوی بحث دی. او که دغسې وي دومره وړتیا چې ولري شاعر، دا زما بحث ټول دلته بېهوده دی. هغه وړتیا بیخي کاملا خپل ځای باندې بیا صحیح ده. ښه دې هغه ته مو پام سوی دی کله؟ ښه دا همغه اوس ما مخکې وویلې، مثلا په ټولنیز جوړښت کې شاعر ته غوږ نیول کېږي. یو د هغه کسانو ده چې خبرې لري، یو د هغو کسانو ده چې خبرې لري. نور اکثرا ډېر کم کسان دي چې خبرې لري په ټولنه کې. او دا چې خبرې لري په دې ټولنه کې خو مثلا مولوي صاحب خبرې لري، خان صاحب ځینې وخت خبرې لري چې ډېر لږ دي، شاعر خبرې لري، یو څو کسان دي چې خبرې لري په دې ټولنه کې معمولا په کته هغه کې. او ډېری وخت د دې بېسوادو په ټولګو کې باسواد سړی هېڅ د خبرو حق نه لري، هېڅ ځای نه لري چې خبرې وکړي، یا خریدار نه لري، یعنې خبرې اورېدونکي نه لري چې خبرې وکړي. بیا نو یو ډېر محترم ډاکټر، لوی متخصص څېړونکی به هلته ناست وي، مګر غلی به وي ځکه هېڅ د هغه مجموعه کې څوک نه دی که نه، په هغه مجموعه کې د هویت له اړخه څوک نه دی چې ډېر مهم وي، څوک ورته غوږ ونیسي. ښه راځئ AI ته مو پام کړی؟ تاسو کله تجربه کړې ده چې دغه مصنوعي هوښیاري شعر لیکلی شي؟ بیا نو زموږ د شاعرانو سره څه فرق لري؟ هغه انساني
جوهر څه په دې شعر کې نسته ده یا دغه شعرونو کې نه وي او زمونږ د شاعرانو په شعر کې وي څنګه یې تفکیک کوو تاسو همدغه د پښتو قاموس او کلمات ورته ور واچوئ لکه څنګه چې د انګلیسي کلمات او قاموس شته ورته د هنر او ادبیاتو ما خپله چې کړي تاسو کولی شئ چې کوم کوي په داسې یو زمانه کې له دغسې یو فعالیت سره مخ یو له دغسې یو پیښ سره مخ یو اوکې د ستا دي نو هغه کلمات ما پښتو کې نه دي لیدلي انګلیسي مې لیدلي یعنی دا شی ممکن دی نور دغه ابتدایي توصیف چې ته د خپلې معشوقې د جهان د دې پیښو کوې دا شی تر تا ډېر ښه کولی شي کمپیوټر باید وړاندې لاړ شي د دې نه هغه څه وکړي چې واقعا انساني جوهر د ټکنالوژي نه پورته دی که دې پیدا کړی که دې لټولی که دې ترلاسه کړی په هماغه باندې باید خبرې وکړي او که نه غیر له دې د آګاهۍ اړخه د معلوماتو له اړخه د جامعیت له اړخه دا اے آی تر ډېرو شاعرانو ښه شعر لیکي مقصد که شعر ته کوم ضرورت لري کمپیوټر ته ورکړي 10 ثانیو کې درته لیکي او دا نو ډېره عجیبه ده واقعا شاعر یو وخت د معنا مرجع ګڼل کېږي یادونه کوم نور خلاص ده زما بحث د معنا مرجع ګڼل کېږي اوس هم زموږ منځ کې دا یو شی ډېر مشهور دی چې وایي د شعر معنا د شاعر په ذهن او بطن کې ده دا یو پخوانۍ مقوله ده زما په نظر دا که واقعیت هم وي هېڅ ګټه نه لري یعنی صحیح دی خو چې ما ته څه ګټه لري دغه یو چا شعر ویلی د خپل ځان لپاره ویلی هماغه د لوحې خطات غوندې کېږي چې ما لوحه لیکلې ده خو چې هر چا لوستله ما ورولله چې زه ورته ووایم ځکه زما خط بل څوک نشي لوستلی نو دا خو د خپل ځان ته لیکلي دي د خپل ځان بیا نو کولی شي دا وکړي چې خو بالکل زما خپل شخصي عواطف دي زما احساسات دي زما خپل شخصي دیوان دی میل ولا دا ځواب دی بیخي ماته صحیح ځواب دی زه کولی شم هېڅ په دې هکله باندې څه ونه وایم بالکل فوق العاده او دا حق هم لري چې دا کار وکړي ښه ورځو وروستۍ برخې ته اوس دغه شاعري چې شته ده په کتابونو کې څه نشته په تورو سترګو کې لاهو دي ډېر رازونه کتابونه چې نه پوهېږم دا ډېره ښه رسا هغه ده ټوټه ده ډېره ښه ده یعنې ډېر څه رسوي د ډېرو کسانو فکرونه رسوي چې موږ دغسې یو اپروچ لرو هغه ته د شعر او شاعرۍ په برخه کې د هنر په برخه کې مثلا یو باور دا دی چې د دې په ځای چې راشي کتابونه ولولي ورته یو نزاکت پیدا کړه په ټولنه کې یو چا په حرکت کې یو داسې یو رازمنې پدیدې سره مخ شه یا یې کشف کړه چې بل څوک ورسره نه یې مخ شوی تر اوسه پورې هغه په شعر کې راوله بیا د دا هغه ده دا راز ده او دا الهام ده او له دې ځایه ستا د شعر پیل دی اوس دغه ډول شاعري زما په نظر دغه کارونه موږ ته کوي یو زموږ اسطورې نور هم زیاتوي زموږ په ټولنه کې اسطورې نور هم زیاتېږي کوم شی چې معنا غواړي تفسیر غواړي نور شرح غواړي ډېر نور قصې غواړي یعنې بیرته به ته هم دغه شعر په سر باندې بیا کتابونه لیکي یعنې یو داسې یو لوري خواته ورځو چې اسطورې پکې زیاتېږي دا یو دویم داسې یو چاپېریال برابروي چې هلته فقط عاطفي او احساسي چاپېریال دی او دا ټولنه چې ده د احساساتو ټولنه ده زه د یو ټولنپوه په توګه باندې دې نتیجې ته رسېدلی یم چې دا ټولنه سنجشي ټولنه نه ده سنجشي برخه یې ډېره کمه ده عاطفي ټولنه ده احساساتي ټولنه ده هیجاني او د جذباتو ټولنه ده هر هغه څه چې ورته جذبات ورکوي هماغه کوي قسم دی دا داسې د هغه نه واخلئ د درد نه د تانونه نه په یو علمي بحث کې ډېر لږ کسان ګډون کوي اما د یو ځای کې چې د ساتیرۍ ځای وي هلته ډېر کسان راځي ولې یو هغه بحث دی چې کومیډي ده او تفریح ده او ساتیري ده او دا خلک ډېر خسته دي یو هغه دی یو مثلا دا ده چې زموږ د ذهن مدار چې دی په عواطفو په احساساتو په ښه ساتیرۍ په چک ویلو په بابا ویلو په هیجانو په جذباتو باندې ده په دې باندې چې کله کېږي هغه کار چې تاسو په عقل او په سنجش باندې کوئ هغه کار درته نشي کولی او دا ټولنه تر اوسه پورې چې دوام یې کړی دی په دغه وضعیت دوام کړی دی تاسو غواړئ بیرته همداسې دوام وکړي که همداسې دوام کوي همداسې غواړئ خو بالکل دا وړ نه څه اوس لرو دا ډېره سمه په ځای باندې ده بل دا وروستی هغه چې لوست نه کول او مطالعه او زده کړه نه کول او دا زما په نظر د ټولو لپاره ډېر لوی عیب دی د هغه کسانو لپاره چې غواړي خبرې وکړي نورو ته او ادعا ولري چې زه خبرې لرم ټولنې ته د هغو لپاره خو بیخي ډېر لوی عیب دی یعنې حتما دا خو بیخي واضح ده چې باید هغه ولري د شاعر په ژوند کې چې کوم پیښې کېږي په مستقیم ډول سره د په شعر کې منعکسه وي که نه وي دغسې یو څېړونکی که راسي وی څېړي او وګوري چې دی وایي یو څه او پیښ دي بل څه بیا هغه رازونه په ډېر شرموونکي ډول سره چې ما یاداښت کړي دي کشف کېږي مثلا د اخوان ثالث ایرانی یو شاعر دی دغه پتل ما یو ټولنپوهنیزه مقاله ولوسته
دی هغه وخت کې په مجلسونو کې چې کېناسته ډېرې ټوکې به یې کولې، ډېر شوخته به یې و. اما شعر چې دی تر ټولو محزون شعر دی، تر ټولو غمګین او ناهیلی شعر دی. وبخښئ، محزون هم نه، ناهیلی شعر دی. هیله نه لري چې چاته هیله ورکړي. برعکس کوم شی مثلا زه اقبال لاهوري کې مثلا د خوشحال خان په شعرونو کې په دغسې یو لړۍ کې ګورم چې هیله بخښي سړي ته، انرژي ورکوي، د ادامې ورکولو، د ژوند درلودلو فکر درکوي، درته سپارښتنه درته کوي چې نه ته راپورته شه، تی کولی شې. مثلا دغسې یو رواني مثبته سایکولوژي. برعکس ډېره ناهیلي پکې زیاته ده. دا پکې کشف شو چې دا سړی چې دی اصلا ډېر ژوبل و د خپل د درون نه، ډېر زیات بیمار او ناروغ و. خبرو ظاهرا دغسې وي چې مثلا هېڅ مشکل نشته، د هر څه سم دي. چې کله بل څوک بیا شعر لولي او مقایسه کوي د ژوند دغو سره، د ژوند واقعي پېښې نورې دي، د شعر کې چې کومې پېښې د جوړې کړي دي هغه نورې دي. ښه، او دا د بېحاله کلام په هکله چې ومې ویل، ناآګاهانه هر څه منځته راوړل نور هم د ټولنې افسون کول دی. افسون کول یعنې د ناآګاهۍ بیا نور هم خپرول، د بېخبرتیا خپرول. اما برعکس دی چې د آګاهي خپرول چې د سنجشونو لوړوالی دی، لوړول دي. هر څومره چې موږ داسې وسو کولی، واقعا زموږ شعر و شاعري، زموږ ژوند او زموږ فکر به ډېر ښه وي ورسره. د پای خبرې دي فقط 2-3 خبرې. زموږ د شاعر په ژوند کې پېښې ډېرې واقعي نه دي او مستقیمې نه دي. هغه شی چې ما په عنوان کې ویلی و. او بېحاله کلام همدغه دی چې فقط ډېرو محدودو کلماتو نه په تکراري ډول سره جوړیږي او دیوالونه ترې نه چاپېږي. دا زموږ په ټولنه کې ډېر مثبت او ډېر ښه رول نشي درلودلی. او وروستۍ خبره دا ده چې د شاعر رسالت او مسؤلیت د ټولنې په هکله باندې یوازې د خلکو د ښکلا پېژندنې د ذوق ژوندي ساتل نه دي. زما په نظر د ډېرو مثبتو ښو څیزونو سره د خلکو د رابطې ساتل دي، د ژوند د واقعي پېښو سره د تماس نیولو، د علاقمندۍ د ایجادولو مسؤلیت دی چې د پېښو سره هغه ډول چې دي واقعي چلند وکړو، هیر یې نه کړو، دروغ یې ونه ګڼو، غلط یې ونه ګڼو، له سره یې تېر نه شو، ترېنه عادي ونه ګڼو، او د دروغو وعدې او غلطې وعدې او غیر واقعي وعدې او غوښتنې او هیلې او تمې تر ممکن حده پورې زموږ په شعر کې راکم سي. ډېره مننه کوم تاسو وخت مې ونیو، راته بښنه کوئ. فکر کوم چې تر هغه مې ډېر وخت نیولی تر کوم وخت چې راکړ سوی و.